عزتمند سوال دې خبره ده چې واخلا د اسمانول بادشاه چې جبريل ته وی چې د سړی مې رښتا د سړی مې رښتا دغه نفرت کوونتیا نه پیړه مې تبا نشله غر کا نشله چې الله پاک پاس مونږ وی چې دغه مې نفرت ده. عزتمند خپل اعمال پوک کی خپل اعمال پوک کی مسله د الله سره لین ګری د الله سره کوا پټ پټ الله رب العالمین ته روړه شپې ته روانه پرینا کوا عبادت کوا خپل عبادت باندې ناز فخر غرور تکبر شهرت ما کوا رب کائنات ته د چا د عمل عبادت ضرورت نشتا الله سره پټه معاملہ لگاوا پټه معاملہ. عزتمند د ټوله خبره چرسي د سرانګ رسي دا په دمو په دیو بیان باندې نه کړي یو بیان چې 50 بیانونه درته نه کړي. مجاهده نقل و حرکت مجاهده نقل و حرکت د الله په لار شو وتلو ګرځیدل الله په لار شو وتلو ګرځیدل عملی طور باندې په زندگی شروع وستل به دا صفاتونه الله در پښه راوړي. تاسو سوچ میں کوئی عزتمند دے دا دین چې کیم دا کنه دا په زندگی شه بغیر د نقل و حرکت نه نرسي. من په قران شه سوچ کو ابراهیم خلیل الله نمرود ته دعوت ورک ٹھیک شلا دعوت یې ورک چې دعوت یې ورک غیر ته چو دغه نه بعد یې بهر تر یست از د نقل او حرکات شریک چیرې شریک د مکه دشتو بیابان ته سره راشدل کنا پاستا الله رب العالمین هدایت فیصله وکړ. محمد مصطفی په غار حرا شنوسته عبادت کوي ترنه کېدل چې کله د مکه نه رویست شو مدینه منور چا تخپل کله خون نو ور کوي د پلور نیکه کله چاته خوان نه ورکوي میشته چې بازار ته راشي به مشوم ته زونینا رسای زونینا مړی خپل کړته الله رسول ته خوان نه ورکو د خپل کلی مدینه منوره ته چې کله نقل او حرکات روغای کني الله رب العالمین وجود ورکو دین پیلاو کوله ده پورا. صحابه کرام په مسجد نبوي شه د محمد مصطفی غونډه امام لري او مسجد نبوي د 50,000 بند تلمیذ بدلري او عزتمند 1.25 लाख صحابه کرام دي او پاش 12,000 یا په جنت البقیع ش ندي دفن په ټوله دنیا ش ویډیو ویل سي د 50,000 بند چې یول مینز بدلېږي دا ویل نه کوي د محمد مصطفی چې امام د پدغ په شورست المینز ویل نه کوي چې په ټوله دنیا ش ویډشل نقل او حرکت. عزتمند ټوله دنیا خو پر دایمشت سه باندې تاسو خبر راسي چا سره سريشتا وا خدای خبر شي په ژوه وا سره پیدل کنا کیم لین دین د پر رغلی چا سره کیم تجارت په بنیاد رغلی چا سره کیما رشتہ وا د چا سره ست تعلق یو صحابي د باندې په خور شمیش طرف ته پرتا محمد بن مخلب بن ابي الصفراء رضی الله تعالی عنہ په ځون یې خور اړولې دي کیرنا صحیح سلامت ور وتلا د خپل کلی وطن ته بیا سلام نه دا چولا او د قیامت را صدا زمیر ته په مزه کا شپرتا تاریخ صحابه لګیلی دي چې د کیرنا په خوشي خوشي وتلې دي او بل بچو تر سری پریشي دي خو بیا به واپس نه دی ورته روغلی. دین بغیر د نقل او حرکت نه عزتمند درسینا نقل او حرکت صحابه کرام د امیر ته باندې ته چې دی په سونه روغلی دی په کشره روغلی دی په خره په شونه روغلی په کوم ترتیب روغلی نن جوزینا او ریل ګاډیون در سره خمیر بیا ورته تیار نه دغه د پاره عزتمند مشت الله په لیار شه خوشمه ده ان شاء الله نیتینه هوی کوي الله رسول وی چې د چا دی وی د ویری د دنیا امر نیک عمل کم شو دې سړی په حق شوی د جهنم فیصله کړي په غور سره د حدیث وروي الله رسول وی چې د چا اعمال د ویری د دنیا امر کم شل دې سړی په حق شوی جهنم فیصله کړي د چا اعمال د ویری د دنیا امر زیات شل دې سړی په حق شوی د جنت فیصله کړي. عزتمند د کالج او د یونیورسيټي او طالب سره ډیر غم لګیدلای چې امتحان یې شپاور ته تیرای خو غم رقم د موت سره نشتا حالانکه د کالج او د یونیورسيټي او طالب کا فیل شي بیا کاغذ داخلوي شي اپلای کوي شي بیا امتحان ور کوي شي موت د زندگی امتحان کا پیل شو بیا اپلای نشتا بیا کاغذ داخلول نشتا
عزتمند دی هغه بچونه امر غمانش تر سره په سینا شه چې آخرت زندگی روان سکول ورته پچار دی سکول ورته پچار دی هغه پر تیاری کوي ان شاء الله. الله رسول وی چې کله تاسو مردا د کیرنا په دروازه باندې وبوسیه وی چې درې قدمه مې د مردا نه وړا دا په زبان حال سره خبره شریکی د انسانونو او د جناتو نه سوا ټول مخلوقات خبره وروي وی چې دا خبره کوي چې اې د مود لاش او چتوین کی ملګری اې د مود لاش او چتوین کی ورینه چې چیرې مې دنیا دوکان کی چې چیرې مې دنیا دوکان کی وی چې نن وسابو ارتا کول دا غدي میدان د حساب ته خلیل وسینه ور روان کړای سمره خوري مې چې کړي وې کېر دینه نه پوتشله دا هر مردا موت ته پیغام پرېښه دا د هر هغه موت رشتہ دار چې په یو تلګیر سره خړلې دی پیغام ورته پرېښه دا عزتمند ومن اصدق من الله حدیثا د الله په خبره نه چا خبره رښتیا کېدای شي دغه پر ټول ان شاء الله تیاری کوي نو چا نیتنا دی هغه لسینا چې میر د الله په لیار شو وختینه لګای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمته.